سلامونه مینوالو په دې تمام چې ټول به تر جوړ او خوشاله راغلی یم د لوګر ولایت سرخ ولسوالۍ ته او موږ غوښتل چې دا ځای هم تاسو در ورسوو البته د ویډیو په شکل باندې ملګري هم راسره راغلي دي ستړي مې کړل په لاره ویډیو نه رانه کوي مجبوره شم اخر خپله ویډیو کوم نو له سرخ ولسوالۍ راغلي وو د حضرت مولانا یعقوب چرخي زیارت ته څنګه چې داسې پاس ګورئ دا چې دا د مولانا یعقوب چرخي ارامګاه یا زیارت ده او دلته خښ د خاورو سپارل شوی نو ملګرو د دې زیارت نه به هم دیدن کوو او راځئ ډېر زیاته ښایسته منظرې دي پکې د دې ټولو منظرونو خوند واخلئ د موږ سره اوسئ سلامونه جوړ په خیر وعلیکم سلامونه خیري صاحب ښه خیر نو ملګرو ورغلو د مولانا صاحب د قبر دیدن مو وکړ نو مولانا صاحب یعقوب چرخي یو ډېر غټ عالم تېر شوی او هغه چې دا د لوګر په سرخ ولسوالۍ په دغه مربوطه ساحه کې خاورو ته سپارل شوی او دا چې دا مقبره ده نو ملګرو د دې دیدن مو هم وکړو نو راځئ تاسو سره د دې ولسوالۍ د سرخ ولسوالۍ ډېر ښایسته ښایسته ځایونه وښیم ډېر طبیعي ښکلا پکې بېحده زیاته ده ماشاءالله تک شین ټولې ښایسته درې او همدارنګه چینې پکې ډېرې زیاتې دي او د اوبو شلنګاری ګورئ دا ذهني ارامتیا بیخي زیاتوي نو راځئ موږ سره اوسئ د سرخ ولسوالۍ درته وښیم کار مې خوښ نه دی واړه پکې ورکېږي کلیواله کړانده پکې ورکېږي او دا خواږه یاران د خدای مالداره نه کړي چې مالداره شي خواږه پکې ورکېږي او یاره سترګې د دویم افغانستان دي یاره سترګې د دویم افغانستان دي چا نه ځان او چا نه زړه پکې ورکېږي قدرمنو دا وه د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک او شیر یې کړئ موږ ته اجازت راکړئ د الله حافظ